ستاسو په دې خاوره کې که د دین د مهنت د پاره چا قدم اوچت کړی دی نو تاسو مشران او نوجوانان د هغې په شا باندې ودرېدلي وئ په ښو کارونو کې دا قوم د هر چا نه مخکې دی خو کله که وران کار راشي نو په هغې خو خبره نشم کولی خو وران کار کې هم د چا نه بیا وروسته تاسو نه یې ویه ځکه زه په دې سړکونو باندې دا د هلکانو ګډاګانې او دا قصې قطارې موږ یي نو دلته هم دا د ژوندي قوم او د یخ قوم او د متحرک قوم نښه ده چې الحمدلله نن په ټول قبایلو کې د ټولو نه زیات مدارس چې دي هغه په ماموندو کې دي او د ټولو نه زیات علما طلبا او تبلیغین چې دي هغه په ماموندو کې دي زه صرف د پاټه په حواله باندې به خبره وکم او دا زما خپله مشاهده ده او دا زما خپله تجربه ده ما ټوله پاټه کتلې ده او په ټول قبایلو کې زه ګرځم خو په مامون قوم کې چې کم دینی بیداری او دینی حرکت دی دا په بله خاوره کې نشته نو دا ستاسو د پاره د فخر خبره ده ده که نه ده دلته خو الحمدلله ووایئ نو چاړهګان خو نه یې وایه الحمدلله صفت مې الله وکړه صفت خو مې تن نه ویلې هغه یو ټکی مې وکړ خو هغه معمولي خبره ده منگ تا تاریخ دا وی چه دا ده سر مادی ٹیکنالوجی وا توپ ور سرو ٹینک ور سرو مادی وسائل ور سرو خود ده سر دا ایمان طاقت نو او ده سر دا قرآن محبت نو ذکر شکست کرده ده نو دا مسلمان دا شکست او دا پدح بنیاد اگه قرآن ده توپ او ٹینک نده دا بدر پا میدان کے چه دا اسلام او دا کوپر اولنی جنگ ده و اولنی غزوه ده پاغی کې 314 مسلمانان د دنیا عالمی کفر له شکست ورکړي نو دا غو څه ټینګ نو دا غي سره خو هتیار نو دا غي سره خو جدید ټیکنالوژي نو دا غي سره دو شی نو یو دا غي سره د ایمان طاقت او بل اغي قران سينو پورې نیولې دا غي سره د قران محبت په دغه بنیادی دنیا اوسغله ولا کافر له شکست ورکړه د مدینه نه د دین سلسله د فتوحات شروع کړله حجاز مقدس فتح کو او به دغه سلسله شروع شوله الته کې هرقل له شکست ورکو الته کې کسرا له شکست ورکو د دنیا تمام مادي طاقتونه د هغه وخت سپر طاقتونه اغي له شکست اغي د قران په ذریعہ ورکو د ایمان ته مغرور کا جس ذات نے توڑا غرور منہدم جس نے الہی قصر کسرا کر دیا خود نتی جو راہ پر اوروں کے رہبر بن گئی کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا آؤ سن کچھ نغمہ قرآن بھی دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو کولا کر دیا آغا قرآنو آغا دنارا تکبیر ناروا چھ دا قیسرا او دا قیسر پا ایوانو نے زلزلہ راوستلا قیسر ختم شو حلق قیسر پلا قیسر بعدہو و حلق کسرا پلا کسرا بعدہو آغا سپر طاقتونا اغیل شکست دا چا پا ذریعہ ورکلے شو دا قرآنی طاقت پا ذریعہ ورکلے شو دا تاسو مانے کنے مانے قرونو نن تاسو تا خبر کوما دا مسلمانانو طاقت آغا وقت سوا ہو کہ نن سوا دے لگ جواب را کئی نن سوا دے آغا وقت کی دا دنیا دومرا رقبہ زمان سر نوا نن چه دا دنیا سومرا رقبہ زمان سر دا 30% دا طولی دنیا برخا دا دا مسلمان سر دا 30% طول دنیا دا دا مسلمان سره دا شپږ 50 اسلامی ریاستونه دا دا مسلمان سره دی سکم 200 کروڑ آبادی دا دا مسلمان دا 50% زرعی ځمکه په دې باندې مسلمان قابض دی 70% قدرتی وسایل په دې باندې د مسلمان قبضه ده 75% انټرنیشنل تجارت او بزنس دا د مسلمان په لار باندې کیږي اټم بم د مسلمان سره دی خپوجي د
مسلمان سره دی، جاز د مسلمان سره دی، معدنیات د مسلمان سره دی، آبی ذخایر د مسلمان سره دی، د مادي طاقت په بنیاد، د جدید ټیکنالوژي په بنیاد په من کې یو شی کم نه دی. خو زه تپوس کوم چې نن په دنیا کې من په عزت کې او که په ذلت کې منګ آزاد یو که من غلامان یو؟ من خپل فیصلې شي کولی؟ من نشو کولی. منګ دنیا کې د غلامۍ ژوند تیرو. منګ نن د دنیا سپر طاقت امریکا ده. امریکا چې څه غواړي هغه به کیږي. نن زمونږ د امریکې د هغې ځای یو سفارتکار ریمنډیوس اگر هغه په لاهور کې 3 مسلمانانو وجل او بیا جیل ته واچولی شو او د سزای موت مستحق و. د امریکې پرشر راغې زمونږ د حکومت سرکاري مشینري حرکت کې رااله. د ریمنډیوس دپاره د مقتولینو ورسته راوغوښتل، پرشر یې پرې واچاو چې دیت واخلئ خو سړي ته آزاد کړئ. او بیا زمونږ چې دا کم د عدالت قانون دی په دې کې ریمنډیوس نشي آزادېدلی، ځکه هغه کم ورثه چې راغلي وو هغه یې معاف کړو د قصاص نه. نو څه وارثان غایب وو، څه وارثان غایب وو. او زمونږ چې کم دلته عدالتي نظام دی هغې کې دا ده چې یو وارث هم غایب وي او هغه نه معاف کوي، قصاص نه معاف کیږي. خو زمونږ په اسلام کې دا ده چې یو وارث معاف کی نو دا بل وارث حق د قصاص الریډي کنورټ شدیت تا. دا د اسلام مسله ده. نو دې ظالمانو په 3 کال کې اسلام نه مانه. د ریمنډیوس د رهایۍ دپاره چې هغه د انګریز په قانون کې نشه آزادېدلی، د اسلام سهارې واخیستله، پیډل شریعت کوډ نه رهنمایي واخیستله او په هغه بنیاد باندې ریمنډیوس آزاد کو. نن هغه لاړې باعزت طریقې سره بری شو. خو دلته زمونږ یو زنانه عافیه صدیقي چې د هغې جرم تر اوسه پورې دی ثابت نه کو، هغې څوک وجلی نه دی، هغه په دهشتګردۍ کیس کې ملوث نه ده، هغې باندې هغه د ګونتنامو د امریکې هغه سخت جیلونه تیر کړه چې د هغې غوښه دا د اډوکې نه جدا شوله او نن هغې ته څه د پاسه 80 کاله قید واوراو. نو موږ د ذلت ژوند تیرو که نه تیرو؟ موږ به څنګه و چې موږ آزاد یو؟ او دا د عافیه صدیقي په دغه اذیتناک او کربناک جیلونو کې وخت تیرول او د هغې امت مسلمه ته اواز چې څو خالد بن ولید شته چې په دې خپل خور ننګ وکړي، څوک شته پښتون، څوک شته غیرتي، څوک شته د مرد مجاهد چې هغه په دې غیرتي خور باندې ننګ وکړي، خو هېڅوک جواب نه ورکوي. دا خاموشي د امت مسلمه د سیاسي قیادت په لمن باندې یو بدنما او تور داغ دی. نو دا زمونږ حال دی رونو. منګ دنیا کې ذلیل یو. زما رونو دلته یو زنانه رااله برملای محمد رسول الله ته کنځلې وکړلې، آسیه مسیح عیسایانه زنانه وه. او چې دې ملک څوک پیغمبر ته کنځلې وکړي د پاکستان د آئین مطابق او د تعزیرات پاکستان د آرټیکل 50 میں اعلان دی، 50 میں ذیلی کلاس سی داغی تحت داغی سزا مرگ دا. ټرایل کورټ ورته سزا مرګ واوروله، های کورټ ورته سزا د مرګ واوروله. او زما رونو بیا د حکومت هغه زنانه چې هغې پیغمبر ته کنځلې کړې وې د مرګ سزا ورته اورولی شوې وه، د مرګ حقداره وه، هغې په جاس کې کېنوله، باعزته طریقې سره هغه بری کړله او برطانیې ته حواله کړله او هلته په مغرب کې د هغې په ازادېدو باندې جشن مناو شو. نو د پیغمبر د دشمن زنانه سره خدا عمل وشو. خو دلته یو عاشق رسول او یو ګستاخ رسول یې مړ که، د پیغمبر په ناموس ننګ وکه، غیرت یې وکه، د عشق مصطفی هغه ثبوت یې ورکه. هغه الک نن په جیلونو کې پروت دی، په لاسونو کې اتکړۍ دي
او پملای د درو چاپونه دي زما محترم ورونو دا زمونږ د پاره د ذلت خبره ده کنه ده چې د پیغمبر عاشق په جیلونو کې پروت دی او د پیغمبر ګستاخه زنانه هغه په غاړه کې هارونه پراته دي او د پیغمبر د عاشقانو په لاس کې اتکړې پرتی دي بیا به څنګه منګه داوا کو چې نن منګه په عزت کیو نن منګ آزاد قومیو نن منګه حر قومیو نن منګه د حریت او د ازادۍ د جذبې نه سرشار قومیو رونو نن په دنیا کې منګ ذلیلیو دا حقیقت به تسلیمو ولی ذلیلیو نو ما خو وی چې موږ څه پیسې ډېری دي اټم بم خو راسشته ده شپږ 50 اسلامي ملکونه خو راسشته ده خورونو زمنګ د ذلت وجه یو ده هغه دا چې د الله کتاب ته موږ سپک کتلې دي او چې د الله کتاب ته موږ سپک ګورو الله به موږ ته عزت نه راکړي دا یاد ولرئ او که تاسو ووایئ چې موږ د الله کتاب ته کوم ځای سپک کتلې دي مونږ خو راغلیو دلته هم حاضري لګولې ده زه ستاسو خبره نه کوم خو په دې علاقه کې به نور بلا نوجوانان داسي ډېر الکان به داسي ډېر د مسلمانانو بچي به داسي چې نن به کرکټو ته ناستي نن به فیسبوک ته په دې پولو باندې ناستي خو هغه د قرآن مجلس ته قرآن ته د عزت ورکولو دپاره حاضري نه لګئ خو که سبا یا بل سبا د بدانو ته د پاکستان کومه مشهوره ډم او پنکار راتله بیا ته وګوره چې د بدانو د ډمډولې د ډبر او د بډالۍ پورې دا نوجوانان به دومره جمعي چې په سړکونو په کوڅو به ځینئ نو موږ ډم له عزت ورکوو قرآن له نه ورکوو باجول کې د باجول خاوره د علماو په وینو باندې رنګ کړه د مولانا عبدالسلام معصوم وینا د مولانا مفتی سلطان محمد معصوم وینا دا قاری الیاس شهید معصوم وینا هغه د باجوړ په خاور باندې پرته ده او نن هغه د دې مل د حکمرانانو نه د دې مل د غټانو نه د دې مل د ذمہ دار طبقه نه د خپل جرم سوال کوي چې زما جرم سو چې زما سره داسې وشي محبت شنو الله به حاصلو کنه نو چې حاصله نو جان به ورکه تا خو آسان لار نه ده الا یا ایها الساقی ادرک اسم وناولها که عشق آسان نمود اول ولی ابتاد مشکلها بم سجاد رنگین کن گرد پیره مغان گوید که سالک بے خبر نبوت زرا ہو رسم و منزلها دا د عشق لار اول کې سړی ته آسان ښکاری خدا به ډېر ګران ای دیکھیں بیڑیر زیادہ مشکلاتی نو مجاہدہ بکو صحابو مجاہدہ وکرلا دا شپی با ولادو خپی با اوپر سیدلے دا ورزبا دا حجاز پا دنگ سنگلاخ میدانونو کے پا آغا غرونو کے پا آغا سہراگانو کے منڈے والے دا کافر سر با جنگی دل خولب پی روانوا خوراک با نمیلاوی دا اوبا با نمیلاوی دے او کلب دا کافر غشراغ پسینہ بے اولگی دا یین با تی روانا شوا د لوګي او د تند او د ګرمۍ په حالت کې به جام شهادت نوش کو نو چې دا سخت برداشت کړي نو الله اعلان وکړو رضی الله عنهم ورضوا عنه الله عزت تاسو نه خوشاله تاسو ما نه خوشاله اوس مزه کوي نو صحابه خو یې نه ورکړه الله یې خوشاله کو صحابه خو جان ورکړه الله یې خوشاله کو صحابه لوګه تند تیر کړه الله یې خوشاله کو نو که زما اوستا په 2 غنټو کې نه استوانه الله خوشاليږي نو کینو بګنه بکینو د ازمکه او اسمانونه دی وخت کې په دین باندې آباد دي چې دنیا کې یو مسلمانی نور د ټوله دنیا کافر شي دا دنیا به باقی وي حدیث کې راغلی دی یو مسلمان چې د اسمان او ازمکه به باقی وي او اسلام به ال باقی وي چې مدرسه باقی وي د مولانو مهنت باقی مدرسه چې د ړنګ کړله په دې باندې په خپل باندې مغربي خلکو تحقیق کړی دی چې نن د اسلام په خورېدو کې د ټولو نه غټ کردار د مدرسې دی ځکه هغه وایي چې کم خلک چې دې وخت کې د دین کار کوي او اسلام د هغې د وجې نه دنیا ته خورېږي یا غالبه کېږي د دې ټولو جرړه مدرسه ده هغې دا تحقیق کړی دی وایي دا تبلیغي رابطه چا پیدا کړ مدرسې پیدا کړ چې مدرسه نه مولانا الیاس او زکریا صاحب به او دا مجاهد چې دا روس له شکست ورکو دا امریکای له شکست ورکو دا مولا عمر چا پیدا کړ
دا خو مدرسې پیدا کړ او په پاکستان کې چې د اسلام په نوم سیاست کوي مفتی محمود غلام غوث هزاروی مولانا پل رحمان مفتی حسین احمد مدنی شیخ الهند دا خلق چا پیدا کړو دا مدرسو پیدا کړو صوفیان مدرسو پیدا کړو مصنفین مؤلفین مدرسو پیدا کړو نو لہذا اوس که مدرسه دې بند کړه دا ټول مهنت دې سره ختمیږي تبلیغ هم ختمیږي او جهاد هم ختمیږي او تصوف هم ختمیږي او تصنیف او تالیف هم ختمیږي او چې دا ختم شه دنیا به ورانیږي نو ځکه موږ دا وو چې مولا او مدرسه دا د کائناتو د بلډینګ ډیره قیمتي او بنیادی پرځای